افغانستان د 22 هجری کال نه دیخوا اسلامی او مسلمان هواد دی او وګړي او اوسیدونکي ټول مسلمانان دي. دویم دغه حکومت دغه مسلمانانو پرای فکر او نظر جوړ شوی او ادامه لري. دریم د افغانستان ملي امنیتي ځواکونه د اسلامی افغانستان او مسلمان ملت او مسلمان ولس نه ساتنه کوي. دغه سرتیری په خپل مسلمانان او د مسلمانانو اولادونه دي. د دوی سره جنگ او جګړه دا حرامه ده. دا د دنیا ټولو فقهاو محدثینو مفسرینو علماو فتنه بللې ده او څو کاله د مخې د افغانستان 3000 علماو هم دې ته فتنه او فساد ویلي. د مسلمانانو ترمن جګړه او جنگ حرام دی او دا هیڅ جواز نه لري. د افغانستان سرتیری افغانستان ساتي او موږ علما به دوی ساتو. د افغانستان سرتیری او امنیتي ځواکونه د اسلام مبین دین ساتي او د افغانستان سرحدونه ساتي او د افغانستان عسكر دي. خو موږ د افغانستان علما د دې عسکریو په دې باندې افتخار کوو. اوس موږ په ډیر افتخار او ویاړ خپل وینه علما دي خپل سرتیرو ته ورکو او د ضرورت په وخت کې بعد افغانستان خصوصا د شرقي زون علما د خپل سربازانو سره وګه پوګه لاس پلاس او ګوته په ماشه ولاړی او یو قدم به تشاته نزو. هر هغه څوک چې د دې امنیتي ځواکونو مرګ ځان ته جایز ګڼي هغه په خپل د مسلمانانو قاتلین دي، دغه جهنمین دي، دغه د الله جل جلاله په قهر او په غضب باندې اخته دي. ځکه د سورۃ نساء په 93 کې الله جل جلاله وایي وما يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. څوک چې مؤمن مسلمان وجني د دې جهنم دی. دا د الله خبره ده. او چې ته چاو وجل ته پاک شهیدی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي من قتل دون ماله فهو شهید. څوک چې د خپل مال نه دفاع کوي او مرګ ولا راغی دا شهید دی. د افغانستان خلک دا زمنګ سرمایه ده او د افغانستان خاور زمنګ دا مال دی غیر منقول. څوک چې دغه ملي ارزښتونو نه دفاع کوي او مرګ ولا راغی دا بالکل شهید دی. دا علما نه دي او د دنیا علما دي واوري او دا حدیث چې ما وی او دا صحیح حدیث دی. بل ځکه نبی صلی الله علیه وسلم وای من قتل دون عرضه فهو شهید. څوک چې د خپل عزت په دفاع کې وفات شو دی شهید دی. تاسو د افغانستان ناموس ساتئ. تاسو په یو گاونډي او غیر گاونډي ملک باندې تعرض نه دی کړی. د چا په عقیده او په دین هم تعرض نه دی کړی. هر څوک چې په تاسو تعرض کوي هغه مردار دی، هغه طاغوت دی، هغه باغی دی، هغه واجب القتل دی او دا هغه مرګ په موږ او تاسو ټول باندې فرض دی.